سره مرګري قرباني باره کې پوښتنه کړې او څوک د قرباني لپاره مال واخلي حیوان واخلي هغې نه بیا ګټه اخیستل جایز دي که جایز نه دي یا د هغې د پوستکي نه چې حلالي کې هغې نه وروسته او یا د قربانۍ نه مخکې د هغې وړۍ د هغې شیدو نه ګټه اخیستی شي که نه شي اخیستی محترم ملګري یو څوک چې د قربانۍ لپاره مال واخلي متعیني کي د هغې نه یو قسم ګټه اخیستل هم جایز نه دي که د هغه د قربانۍ نه مخکې وي که وروسته وي مثال په طور وړۍ دي وړۍ نه به ګټه نه اخلي دا به صدقه کوي که شیدې کوي اول به یخې اوبه ور وشیندي چې شیدې ختمې سي او که چېرته په یخو اوبو سره شیدې بیا هم راتللي اخلي به یې او لوشي به یې او شیدې به مسکینانو ته ورکوي او د قربانۍ نه وروسته پوستکی د دې دپاره شریعت کې فقهاو اختیارات 3 اختیارات ورکړي دغه صاحب د قربانۍ ته هغه دا ده چې خپله ترې نه ګټه اخیستی سي مسکین ته هم ورکوی سي او مثلا واده خلی د دباغت د رنگ نه او د پاکوالي نه وروسته د جالماس ترې جوړ کی خولۍ ترې جوړ کی واسکټ ترې جوړ کی او مسکین ته هم ورکوی سي او هر چاته ورکوی سي د تصدق په نیت باندې امام ته هم ورکوی سي هغه که مالدار وي که غریب وي ورکوی سي ورته خو البته که یې خرڅ که نو دغه پیسې بیا خامخا به د مسکین ته ورکوي بیا دی نسي استعمالولی فتاوا هندیه کې وضاحت کړی ده ويتصدق بجلدها پوستکی به خیراتی او یعمل منه نحو غربال نو بیا دی هم استعمالولی سي و جرابن پوستکی ته نه ماشومان ته نه نه دایره جوړوي ته نه و جرابن یا ته نه یو څرمن نه څه شی جوړوي ولا باس به یشتري بما ينتفع بعينه مع بقاء استحسانا وذلك مثل ما ذكرنا یعنی حکم دی غوښه ده غوښه خپله خوري غوښه بل چاته ورکوي البته که بیا خرڅوي نو بیا به هغه غوښه هغه پیسې هغه تصدق کوي هغه به بیا صدقه کوي همدغه رقم ته پوستکي حکم هم ده دویم پوښتنه تاسو د وړۍ باره کې کړې ده نو د وړۍ باره کې فتاوا هندیه صفحه 300 جلد 15 مخکنی حواله سوا هغه جلد اول صفحه 301 دا صفحه 300 جلد 15 کې لیکي ولو اشتراط شاطل لضحیته او زحید لپاره د ګډه واغشتله میګه دی واغشته نو یکره ای یحلبها دا مکروه د شدیه تناخلی او ويجز صوفها فينتفع بدام ناروا د مکروه د چې دیغه وړي راخلي او تیتنه ګټ اخلي لانه عينها للقرب فلا يحل له الانتفاع بجزء من اجزائها قبل اقامه القرب بها نو د قرباني د حیوان یو قسم ګټه غشتل د دې سړي د لپاره جایز نه دي